هغه څه شی دی چې تل در سره وي خو وینې نه. تل ما سره یې وینې نه. بالکل تل در سره وي خو وینې نه. چې دې دا دوه په کاڼۍ څوک پیوډه سره ماتوي که نه 10 روپۍ ډب دی 100 روپۍ انعام دی او دغه ټکي دا چې ولي که نه 2 روپۍ ډز ورکوو 1 روپۍ هم ورکوو. ښه نو کاروبار دې ځان ته برابر کړی ساعت دې پکې تېر دی. والله ښه ګټو پکې ښه صحیح. هغه څه شی دی چې بې له پخو ګرځي. باغ امیر شهید دې خوښ شو که نه؟ والله شکر دی ښکلا یې نور هم زیاته شوې ده مخکې په پرتله باندې نو دا ډېر د خوښۍ ځای دی او د افغانانو لپاره چې دلته راځي ساعت تېري کوي پکې. دغه څه شی ده؟ دا د ګوړې جوار دی. د ګوړې جوار دی. دا څه رقم پخوې؟ دا په کړي کې پخوو. اول یې ساده پاخه کړو بیا یې ورته ګوړه وخوټ کوو هغې کې بیا برابر کړو جوړې. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا ستړي مه شئ په دې هیله چې رک روغ به یې. زه افتخار ځلان یم او تاسې د افغان لوک یوټیوب چینل لیدونکي یاستئ. دا ځل راغلي یو په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بڼ ته کوم چې د باغ امیر شهید په نوم هم شهرت لري. دلته به له بېلابېلو خلکو سره مرکې کوو، ذهني پوښتنه به ترې کوو، که څوک ګټونکي شي ډالۍ به هم ورته ورکوو. نو له تاسو مو هیله دا ده چې تر پایه راسره پاتې شئ، زموږ دغه مرکه وګورئ. هیره دې نه وي چې د کیمرې په برخه کې نو میاخیل صاحب راسره دی. سلامونه قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا ستړي مه شئ. راغلي یو له لومړي ګډونوال سره ولاړ یو، دا به تاسو ځان معرفي کړي. وروره تاسې نو لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ. نوم مې وسیم دی او په باغ کې کار کوم. ډېر ښه، خدای مو وځلوه. تاسې نو دلته ښکاري چې پکوړې دي، چیپس دي، دغه څو شیان پخوئ. څومره راضي یې له خپل کار څخه؟ بس الله نه شکرګزار اوسم، د کار نه خو راضي اوسم. بس کار روان دی، کور چلیږي. د نو ستاسې په کار کې برکت واچوي. تاسو څو بجې سحر راځئ کار ته؟ بس سهار نو مانځه سازان چې کېږي بس پاسې لمونځ کوو، د هغې نه بعد له خیره بس کار ته وځو له خیره. او څو بجې رخصت کوئ؟ بس دې نه وځو 8 بجې د شپې 9 بجې دې نه. څومره فامیل چلوي په دغه کار باندې؟ بس موږ 11 کسان اوسو. نو خدای دې نو په لاسونو برکت کړه، خدای دې لا وځلوه، خدای دې وکړي چې ټول مشکلات د کور حل کړي. نو زه به له تا یوه ذهني پوښتنه وکړم، که له موږ سره ګټونکی شوې زه به تا ته یو ډالۍ هم درکړم، سمه ده؟ ښه، پوښتنه په دې ډول دا وایي هغه څه شی دی چې قلف لري خو کیلي نه لري؟ قلف لري کیلي نه لري؟ بلکل. تاسې لږ سوچ پرې وکړئ، هغه څه شی دی چې قلف لري خو کیلي نه لري؟ ښه، نو تاسې له موږ سره پاتې راځئ. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړو. خیر اوسې استاد هم قربان، چې شی خوري چې شی څکئ. عزتمند شي. خیر اوسې، الله مو قدر. خیر.
خوږو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته له یو بل ورور سره ولاړ یو دا نصوب خرڅوي دا به هم تاسو ته ځان معرفي کړي وروره تاسو نو لیدونکو ته لومړی ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم عبدالواحد واحدیم د لغمان ولایت سیم څنګه یاست تاسو ښه شکر الحمدلله تاسو خاص دی ښه یو کاروبار هم څنګه روان دی ښه ده بس الله ناراضي ولا موږ ناراضي شو څومره وخت هم کېږي دغه کاروبار کې مصروفه یې دا تقریبا 4.5 کاله 15 کاله او څومره راضي یې له خپل کاروبار څخه شکر ده بس الله ناراضي څوک هم خواته راځي څوک درنه خوري که نه او مشتریان شکر زیات دي مله سې نه چې څوک نه راځي خپل یې ټول نه نه بس مشتریان زیات دي او راضي خوري ښه نو خدای دې په کار کې برکت واچوه وروره نو زه له تا یو ذهني پوښتنه کوم که چیرې کامیاب شي ګټونکی شي نو یو کوچنۍ غوندې ډالۍ هم لرو تا ته سمه ده ښه پوښتنه په دې ډول ده وایي هغه څه شی دی چې خوري سکي خو ژوندی نه دی خوري او سکي خو ژوندی نه دی او ژوندی دا په دې کې به درته پاتې راشي خوړل هم کوي څښل هم کوي خو ژوندی نه دی خېټه وي ښه نو تاسې له موږ سره پاتې راغلی تاسې پوښتنه په سم ډول ځواب نه کړه په کاروبار کې درته د الله تعالی نه خیر او برکت زر وخت په همدې ذهني سوالونو باندې پاتې راځم پېښې چې کله به پکې کامیاب شي کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړو خیر اوسې مننه کور ودان. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ په دې هیله چې را سره تنګ نه شئ او دغه مرکې را سره له زړه نه وګورئ دلته نو یو بل ورور سره ولاړ یو دا به هم په لومړیو کې تاسو ته ځان معرفي کړي سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامع او پرتن وي زما نوم شاهد حیران دی د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحال په چمتاله کې اوسېږم حیران صاحب ښه صحت مو ښه دی شکر دی الحمدلله تاسو څنګه راغلی دلته ما دلته راغلی یم کار مې د بیرته ساحې ته ځو خپله څنګه راغلی د سراج الامارت بڼ ته ولا دلته راغلو داسې نندارې وکړو یو ویډیو د ټیک ټاک دپاره واچوو څنګه و باغ امیر شهید دې خوښ شو که نه څوک باغ امیر شهید ورته وایي څوک سراج الامارت بڼ خوښ هم شو که نه ښایسته ولا شکر دی ښکلی نور هم زیاته شوې د مخکې په پرتله باندې نو دا ډېر د خوښۍ ځای دی او د افغانانو لپاره چې دلته راځي ساتیري کوي پکې هیوادوالو ته د څه پیغام دی هیوادوالو ته هم دغه پیغام دی چې کوم څه تاسې وخورئ اول کوشش وکړئ چې دلته کثافاتدانۍ په هر ځای کې ایښي دي هغې ځای ته وسپارئ ځکه چې دا زموږ او تاسې خپل کور دی نو څنګه چې خپل کور پاک ساتو نو باید دا ځایونه پاک وساتل شي او دغه خځلې په کثافاتدانۍ کې واچول شي ښه کور هم ودان نو زه به اوس له تا یو ذهني پوښتنه وکړم سمه ده پوښتنه په دې ډول ده وایي هغه څه شی دی چې بې له پښو پورته کېږي بې له پښو پورته کېږي بل لوګي څه شی دی لوګي باوري او باوري څو فیصده 100% ځکه چې پښې نه لري لوګیانو ښه نو ته زموږ سره ګټونکی شو زه به تا ته یو ډالۍ درکړم سمه ده قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته نو له یو بابا سره ناست یو بابا نو ماشاءالله خوږ بابا دی خدای دې هر چا له همدغسې بابا ورکړي نو له ده سره به هم مرکه کوو دا به په لومړیو کې تاسو ته خپل نوم در واخلي زما نوم درته مشهور د په رئیس باندې نو ماشاءالله نوم ښایسته نوم دی خدای مو رئیس کړه ښه نو تاسې لیدونکو ته مو که دا خپل دغه څه مو چې دلته یې ښه دا ور وپېژنئ دا چې دی دا دوه په کاڼۍ څوک په یوه ډب سره ماتوي که نه 10 روپۍ ډب دی 100 روپۍ انعام دی او دغه ټکي دا چې وري که نه 2 روپۍ هم ډز ورکوو 1 روپۍ هم ورکوو ښه نو کاروبار دې ځان ته برابر کړی سات دې پکې تېر دی او والا ښه ګټو پکې ښه صحیح ښه نو خدای دې خپل کاروبار کې وځلوه زه به له تا یو پوښتنه وکړم ذهني پوښتنه کاکا سمه ده سمه ده ښه ذهني پوښتنه په دې ډول ده چې هغه څه شی دی چې خوري هم خوړل کوي هم سکل کوي خو ژوندی نه دی موټر دی موټر دی 100% باوري 100% ستا ځواب هم 100% سم دی زه به تا ته یو ډالۍ درکړم بیا دې نوسي ته ویسه سمه ده کاکا خوشحالي دې غواړم
سلامونه لیدونکو په دې هیله چې ستړي شوي را سره ونه اوسئ دغلته نو یو بل رورک هم ولاړ دی دا به هم تاسو ته ځان معرفي کړي. زما نوم دی شرافت د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه فلحال له کوم ځای څخه راغلی؟ د کوټ ولسوالۍ څخه. ښه کوټ ولسوالۍ څو روپۍ کرا دې ورکړه موټر ته؟ 80 روپۍ. 80 روپۍ مفته خو یې رانه وړې؟ نه مفته خو نه راځي. مفته ګاډۍ راځي؟ نه بیخي نه. ښه څه لپاره دلته راغلی؟ دلته محصل یم پوهنتون مې شروع کړی. کم پوهنتون کې؟ اریانا ننګرهار کې. او پوهنځی کم؟ نرسنګ وایم. ښه نو خدای دې وځلوه خدای دې وکړي چې د هېواد لپاره ستر ویاړ شي خدمت وکړي هېواد ته. باغ ته څه لپاره راغلی؟ دلته درس مو وویل او مطالعه مو کړه راغلو د مازدیګر فرېش کوو. څه دې وخوړه که نه؟ نه تر اوسه په نفسري دې خوړلي اوس رالو. انډیوالانو سره راغلی که یوازې؟ انډیوالان سره راغلی. نو انډیوالانو خو به دې حتمن څه در باندې خوړل؟ نه نو خیر اوس به یې خورو که نه. رنګ دې تازه تازه دی مې حتمن څه به دې خوړل؟ نه څه مې نه دي خوړلي تر اوسه پورې. په زه به له تا یو ذهني پوښتنه وکړم سمه ده که چیرې دې په سم ډول ځواب کړه زموږ سره ګټونکی کېږي بیا به انشاءالله تا ته داسې یو کوچنۍ غوندې ډالۍ هم درکړو. صحیح ده. وایي هغه څه شی دی چې مات شي خو بیا هم کار کوي؟ مات شي خو بیا هم کار کوي. بلکل. لږ سوچ وکړه نقل به درته درکړم په کورونو کې استفاده کېږي. مات شي بیا هم کار کوي. بلکل. چې دا به څه شی والا نه شم راغلی. ښه نو کوره مو دا چې موږ ته مو وخت راکړه. ژوندی یاست. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته له یو بل رور سره ولاړ یو دا به هم په لومړیو کې تاسو ځان در معرفي کړي بیا به نو له خیره دې سره هم مرکه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. رقیب الله محمد یم د لغمان ولایت څخه اوس دم په الحال دلته محصل. رقیب وروره څنګه یې ښه؟ شکر الحمدلله تاسو خلک خاص ښه یې شکر دی څنګه راغلی باغ ته؟ باغ ته اوس مازدیګر دمسې چکر باندې راووتم ځکه د صحت لپاره ښه دی دا چکر. ښه خدای دې نو صحتمند لره څه کاری تاسې محصل یې مخکې مې یادونه هم وکړه محصل یم. د محصلۍ تر څنګ نور کار کوئ که نه؟ نه دم په الحال هسې کار نه لرم خو د محصلۍ باندې بوخت یم چې خپله خرچه دې څنګه برابروې د تعلیم لپاره؟ الحمدلله اوس مې دم هل خرچه راته ورو راکړي. ښه ډېر ښه زه به له تا یو ذهني پوښتنه وکړم سمه ده که ګټونکی شي ډالۍ به درته درکړو. ته نو محصل یې مخکې مې د ځینو کسانو سره مرکه کول هغې ته مې ویل یو کوچنۍ غوندې ډالۍ که نه نو ته محصل د قلم په قدر پوهېږي ستا لپاره به غټه ډالۍ وي سمه ده. ښه نو پوښتنه په دې ډول ده وایي هغه څه شی دی چې مات شي خو بیا هم کار کوي؟ مات شي بیا هم کار کوي. بلکل. کاغذ نه کاغذ چې مات شي یعنې که مثلا یو پور ورقه مونږ وش کوو بیا بېکاره کوو که نه استفاده ترې نه کوو نو یو بل ځواب تاسې وټاکئ. مات شي بیا هم چا جوابه نه کېږي. چارجوابه به نه شي خو نقل به درته درکړم چې کورونو کې استفاده کوي خلک او نور نقل به که جواب دې نه کړه نور نقل به هم درکړم. اوبه به نه اوبه خو نه دي اوبه خو نه ماتېږي. دا څنګه شی ده چې کورو کې موږ استفاده کوو فکر نه کوم چې ته مې ذهن ته اوس راشي. ښه نو خوراک کې استفاده کېږي. ښه نو ستاسې وخت پای ته ورسېد ما نو تا ته بیخي اسانه کړه که لږ د سوچ کړی وې ممکن چې ذهن ته دې راغلی وې کور دې ودان چې له موږ سره دې مرکه وکړه. ژوندی یاست له تاسو چې موږ ته مو وخت راکړي. کور ودان خیر اوسه خدای سلامونه قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته له یو بل ورور سره ولاړ یو دا نو ماشاءالله ښایسته د ګني شربت یې لګولی دی د ده سره به هم مرکه کوو دا به تاسو ته په لومړیو کې ځان در معرفي کړي. زه لازمان د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکی. ښه لال زمان وروره څنګه یې ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. کار هم څنګه روان دی؟ ښه دی شکر دی ګزاره کوي. ښه نن درته څومره ګاګ راغلی دی څو کسان؟ ولا بس شمار خو نه خو ښه دی شکر دی. شمار نه یعنې بیخي ډېر راځي یو 100-200 به راغلي؟ ښه دا شانه
یو ذهني پوښتنه به درنه وکړم، تیار یې؟ تیار یم. که ګټونکی شو ډالۍ به درته درکړو، سمه ده؟ یو موټر به درته واخلم، سمه ده؟ صحیح ده. ښه نو هغه څه شی دی چې بې له پښو ګرځي؟ هغه څه شی دی چې بې له پښو ګرځي؟ هغه څه شی دی چې بې له پښو ګرځي؟ مار. څنګه؟ مار. ستاسې ځواب 100% سم دی، خو البته ما ساعت راخیستی له ځان سره، خو مار هم تاسې له ولې زاویې ما ته ځواب کړو، مار هم پښې نه لري وګرځي، تاسې له موږ سره ګټونکي. یوه ډالۍ به درته درکړم. ډالۍ ډېره غټه نه ده، یو قلم دی، خو هیله ده چې په ډېر څه یې قبول کړئ. کورم ودان چې ما ته مخ راکړي. بیا ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو، له یو بل ورور سره دلته ولاړ یو، له ده سره به هم مرکه کوو، دا به نو هم تاسې ځان در معرفي کړئ. مهرباني وکړئ لیدونکو ته مو نوم ور واخلئ. زما نوم خو جمشید دی، تخلص میزرین او بیسید ولسوالۍ. په خپرونه کې درته هرکلی وایو، نو فلحال له کوم ځای څخه راغلي دي؟ زه فلحال بس کور نه راغلو. کور هم چېرته دی؟ زموږ کور بیسودو کې دی. بیسودو کې. باغ ته څنګه راغلی؟ بس چکر ته دی ورور سره راغلو. ښه، په ورور دې څه وخوړه که نه همداسې د تشه؟ تر اوسه هم نه ده خوړه، پلان لرو انشاءالله. ښه زه ښه ده چې خو ښه شی پرې وخوره، سمه ده، هسې نه چې د بیسودې را دعوت کې بیا پرې ښه شی مطلب د څه چې تیار یې هغه دی. زه به له تا یو ذهني پوښتنه وکړم، سمه ده؟ انشاءالله. ولې نه؟ هغه څه شی دی چې تل در سره وي خو وینې نه؟ تل ما سره یې وینې نه؟ بلکل، تل در سره وي خو وینې نه. دا خو به روح نه روح. بلکل روح دی یا سا هم ورته وایي. بلکل همدا دی. نو تاسې له موږ سره ګټونکي شئ، ماشاءالله ذهن هم تیز دی. زه به نو تاسو ته یو ډالۍ درکړم، سمه ده؟ کور مو ودان چې له ما سره مرکه وکړه. قدرمنو لیدونکو، دلته له یو بل کاکا سره ولاړ یو، دې نو ګاډۍ لګولې ده او په اصطلاح زړې خرڅوي، نور هم ډېر شیان خرڅوي. په لومړیو کې دې ته ښه راغلاست وایو. مهرباني وکړئ تاسو مو لیدونکو ته ځان ور معرفي. مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې اجر درکړي. بس دغه ګاډۍ م لګولې ده وروره، بس زړې و پلي دا شی نه پرې خرڅوو. ډېر ښه کوئ. لیدونکو ته مو یو وار نوم ور واخلئ. زما نوم عبدالوهاب دی. وهاب صاحب هرکلی درته وایم. دغه څه شی ده؟ دا د ګوړې جوار دی. د ګوړې جوار دی. دا څه رقم پخوئ؟ دا په کړي کې پخوو. اول یې ساده پاخه کړو، بیا ورته ګوړه وخوټ کړو، هغې کې بیا برابر کړو، جوړې کړو. خدای مو وصله وه په کاروبار کې، د خدای تاسو ته برکت واچي. زه به له تاسو یو ذهني پوښتنه وکړم، که چېرې مو جواب کړه یو کوچنۍ ډالۍ به هم تاسو ته درکړو، سمه ده؟ توکل په الله. او هغه څه شی دی چې بې له وزرو الوځي؟ ډېره ماته خو توپ ښکاري. څه شی؟ ماته خو بال ښکاري. ښه نو توپ یا بال؟ ښه، ستاسې ځواب 100% سم دی، له موږ سره ګټونکي شوئ. زه به تاسو ته یو ډالۍ درکړم، خو البته ډالۍ نو قلم دی. تاسې خو کاروبار کوئ، فکر نه کوم که دلته مو قلم په کار شي، خو کولی شئ خپل نوسي ته یا زوی ته یې ویسئ، سمه ده؟ نوسي نه لرو، خو یاره زوی ته به یې ورکړم. خدای دې نو نوسي م درکړي. مننه. کور هم ودان چې له ما سره مرکه وکړي. قدرمنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې خپرونه چې سراج الامارت بڼ ته راغلي وو. هیره دې نه وي چې میاخیل صاحب هم را سره و. له تاسې ډېره زیاته مننه چې له پیل نه تر اوسه را سره وئ، زموږ مرکه مو وکته. یوه یادونه کومه خوږو لیدونکو، زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ، له یاده مو ونه وځي، زموږ ویډیوګان در سره شیر کړئ. دا چې په بله مرکه کې نو له خیره تا سره حاضرېږو. تر هغې مو په لوی څښتن ته لاس سپارو. الله مو مل شي.